ښار و جادې خو بیخي یو مخ ده. که تیز پر رالی دلته مخامخ باندې اوس هم برېښنا وي سته. پهلوان ته وګوره بجې دي 4:30. حالت یو مخ په توره طریقه بدل شو. کم مسلسل باد، برېښنا، تالنده او تیز باران د بامو څخه اوبه را روانې 4 انچه پیپ دی. السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. کندهار ښار عینو مینه یو ډېر خطرناک باران، طوفاني باران وشو او ډېر خطرناکه ږلۍ هم سره وه. نو مخکې خو د راوتلو چانس نه و، نو اوس یو څپه وه تېره شوه، داسې یو طوفاني څپه وه. نو اوس دا د باران اوري، نو ماشاءالله بیخي زیاتې اوبه رالې او ښایسته د خدای پاک رحمت باران هم دا اوس هم اوري. نو زه به داسې وارې ولاړ شم چې چیرې ډېر لندولم نه، داسې شاوخوا به م په دا عینو مینه کې وګرځوم تر دا ولې په وارې پورې. تاسو یې ووینئ چې ماشاءالله څنګه ښایسته باران شوی او څونه اوبه راغلي. د دې اجازه نه راکوي چې موږ ووځو بیخي. دا دی اوس یو څه کرار شو، داسې به ولاړ شو. باران اوس خدای پاک دې د خیر کړي، ځکه دونه تیز باران او دونه تیزه ږلۍ مې بیخي په دا ډېر وخت نه وه لیدلې. نو که ډېر لانده نه کړو خو ښه به سي، داسې به ولاړ شو. داسې باد هم ورسره و د کابل له طرف څخه. نو دغه د کورو دیوالونه او شان یې مکمل لانده کړل. هر څاڅکی د الله رحمت چې کېږي باران، نو د وطن په آبادۍ او سوکالۍ کې یو غټ رول لوبوي. چې هر وخت تیز باران وسي نو بیا دلته ډېرې اوبه را جمع کېږي. تېروي اوبه تېروي، خو دا بیخي چې پر ډېرې سي بیا اوبه نه سي پاسولی. ګوره دغه ده، دونه زیاتې اوبه ولاړې دي. دا نو چې دا لو والي و دا طرف ته چې ولاړ سي بیا نو بیخي زیاتې او یو دم ګلدانو سړکو دا خو ټوله سره ګډ سوي دي. بیخي زیاتې اوبه دي ماشاءالله. خدای پاک دې د خیر رحمت وکړي. هلته ډېرې اوبه دي. دا رخشي چې ولاړ دي له دغه سره دغه سته د ګډر دی یا هغه منهول یې دی. نو دا چې په عینو مینه کې دونه اوبه دي راغلي دي، نو نور ښار و جادې خو بیخي یو مخ ده، زیاتې اوبه دي. دا د اولې فوارې ساحه ده. څنګه ور واوړم؟ ولې دا پر دا طرف باندې نه ځم، دغه جمپ باندې به واوړو. دغه د ایسکریم والا هم دغه ډېرې دي پر دغه ځای کې سته دلته چې هغه ولې نه پاسوي ولاک. دا موټران ته بیا فرق نه ورکوي دی. ښه او زما تر پښو پورې څپې را ورسېد. که تیز پر رالی نو خو لنده یم. علیکم السلام. یو خواته دغه طرف ته خو بیا بیخي
ډېرې دي. نو اوس انشاءالله داسې یو ګړی وروسته یې به دا ځایونه خلاصوي بیا. ناوو ته ګوره، دغې ناوې ته ګوره. خیر پهلوانه اوس دې کار خراب کړي، تر اوسه نه وم لوند. ودرې 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 چې زه یې وارې تېر شم. دلته یو دانه جمپ هم شته وه، هغه جمپ پکښې ورک دی. دا د فواره لا دونه اوبه نشته، پر دغه ځایو زیاتې دي. مخامخ باندې اوس هم برېښناوې شته. د ډېری کسان بالا میلې ته هم پسې راوځي. خیر نو باره به موږ هم ځو، ځکه هم باد دی، یم یې لږ لانده کړو چې زکام نه شو. اوبه هم بیخي یخې دي چې پر دا پښو مو ولګېدې. نو دغه ځایو کې چې ګلدان دی بیخي یې کړی دی. یو متر کړی دی او اوبه داسې څپې وي. یا پهلوان ته وګوره داسې پکښې تېر کوي. دا موټر کې زموږ یو مینهوال دی، وایي وبه دې رسوم، ما یا زه بس ځمه، په پښو نږدې یم. خدای پاک دې خیر پېښوي. بیخي یو خطرناکه توره وریځ، برېښناوي، باد ورسره دا طرف څخه بیا راغلی وایي. داسې دوامداره برېښناوي تالندې دوامدارې. خدای پاک دې خیر کړي. وینې داسې دوامداره. او بجې دي 4:30. حالت یو مخ په توره تاریکه بدل شو. دې خواته بیا دا رقم دی. یو دونه دوامداره د برېښنا او تالنده چې ما بیخي خپل ژوند کې نه دي لیدلي. دونه دوامدار تقریبا 10-15 دقیقې کېږي چې دغه دوامداره برېښناوې دي او تالنده ده. تاسو به یې وینئ 10 دقیقې تقریبا دا رقم مسلسل باد، برېښنا، تالنده او تیز باران او بیخي پټ غږونه هم دي.
تاسو ورته وګورئ خدای پاک دې خیر پېښ کړي. موږ خو تقریبا بالا په خطر کې یو. زموږ د کور حالت ته خو وګورئ چې یو شی هم اوبه نشي پاڅولی. دا ته وګوره، دلته پسې وګوره، تاسو ته وګورئ ګروپانو ټوله شان یې سره شاټ کړل. د منهولونو دا شان نورې اوبه نشي پاڅولی چې دا ولې څه مشکل سو. ښې اوبو بېرته واپسې وکړه یو مخه. داسې ورته وګورئ ټولې بېرته ځینې راپورته کېږي. او دا زموږ د بامو څخه اوبه را روانې 4 انچه پیپ دی مکمل ډک را روان دی. او کندهار ښار عینو مینه یو ښایسته د الله رحمت باران. خدای پاک دې نور هم ښه د خیر رحمتونه بارانونه وکړي، نه دا چې کوم مشکل ورسره پېښ شي. بس تاسو په خاطر راووتم چې دا شاوخوا ساحه در باندې ووینم، لنډه ویډیو. نو تر بیا ښه وخت، د الله په امان.